تور او سپین. دا عکس تور او سپین نه و چې ولې یې رنګه نه دی رالیږلی. کور کې ټول ویده دي، د باندې لمر دی، د پسرلي په موسم باور نشته. لږ وروسته به باران وي. کوټ مې راواخیست، د باندې ووتم. عکس مې بیا ونه لید. اصلا یې لیدو ته ضرورت نشته. 20 کاله یې وشو. 20 کاله یو عمر دی. 20 کاله پخوا یې په همدې ورځ اخیستی و. زما هیرو چې کلیزه مې ده. رستورانت یې ور وبللم. د لیدو او یوې پیالې کافي ژمنه یې وه. زه ستړی وم. په هغو کلونو کې بیا کله نه وم ستړی. فکر مې کاوه د دنیا پیټی زما په اوږو پروت دی. نه پوهېږم په کوم سوچ کې به ډوب وم چې د رستوران خادم د کافي له پیالې سره لوی کیک هم زموږ مخ ته کېښود. په تورو کریمو یې زما نوم پرې لیکلی و. تر څنګ یې د ګلاب سور ګل جوړ شوی و. کلیزه مبارک پرې په زرغونه رنګ کښل شوي و. ویل یې د رنګونو په سمبول پوه شوې. زما یې رنګونو ته نه و ورپام شوي. داسې یې هېښ کړی وم چې هېڅ څه مې نه و ورپام شوي. لکه مرغه چې د ښکاري په دام کې ونښلي. نه پوهېدم څه وکړم. عکس یې واخیست. سملاسي یې راوښود. دی به ویل زموږ ژوند لکه ملي بیرغ په تیاره کې و. د زړه وینې مو وڅښلې او دا دی اوس په شاد یو. بیا مو کلونه کالیزې ولمانځلې، خو هغه لومړنی خوند یې نه و. نه، خوند به یې و، خو شاید ورو ورو پیکه کېده. لکه خپل ژوند چې ورو ورو بې خونده، بې معنا او بې رنګه کېده. لکه لمر ته رپېدلی بیرغ چې د وخت په تېرېدو یې رنګونه پیکه کېږي. په پارک کې د نرګسو ګلان چاشکه ولیدي. په لاره پراته دي. د چمن واښه ځای ځای زیړ شوي دي. ګاونډۍ مې ولیده. تقاعد شوې مېرمن ده چې یو وخت د پوهنتون استاذه وه. داسې نیغه روانه وي ته وه اوس هم 20 کلنه ده. شاکي وه. باران نه دی ورېدلی. د کور چمن مې خرابېږي. دلته هم ځای ځای ژیړ شوی دی. که دا انسان وي دنیا به بل رنګ کړي. د رنګ کلمې بیا عکس را په زړه کړ. ښه نو ولې یې 20 کال تور او سپین رالیږلی دی. فکر کوي ژوند پیکه شوی دی او زموږ د سړو شوو اړیکو د وخت په تېرېدو رنګ بایللی دی. د رنګ کلمې بیا عکس را په زړه کړ. ښه نو ولې یې 20 کال تور او سپین عکس رالیږلی دی. فکر کوي ژوند پیکه شوی دی او زموږ سړو شوو اړیکو د وخت په تېرېدو رنګ بایللی. 20 کاله ډېر وخت دی. ګاونډۍ مې وویل 20 کاله څه دی؟ یعنې ما 20 کاله ډېر وخت دی په لوړ غږ ویلي وو. نه مې ورپام شوي. دې ته باید یو څه ووایم. ومې پوښتله د 20 عدد د څه سمبول دی؟ په انجیل کې د انتظار او کړاو نقشه ده. وایي یعقوب 20 کاله صبر کړی و. یو بل څه مې هم اورېدلی دي. وایي 20 هغه فرشته ده چې د خوښۍ، هیلې او مثبت فکر نقشه ده. د اعدادو په علومو کې بیا 20 د اړیکو او ډیپلوماسۍ په برخه کې د بخت په معنا ده. د څه بخت؟ د څه صبر؟ کومه هیله او کومه خوښي؟ ګاونډۍ ته به لا څه ووایم؟ موضوع باید بدله کړم. رنګ بدلیدل د څه سمبول دي؟ کوم رنګ؟ هر رنګ خپله معنا لري. مثلا رنګین چې په تور او سپین بدل شي. سپین د رڼا او تور د تیارې معنا شیندي. ځینو ته دا د مرګ او ژوند نقشه ده. یعنی اوس هر څه د مرګ او ژوند په پوله ولاړ دي. نه ژوندي یو نه مړه. ګاونډۍ وپوښتلم په دې شنه سهار ولې سمبولونو پسې داسې ګرځې؟ نن مې کلیزه ده. او مبارک دې شه. کیک دې مات کړی که به یې وروسته ماتوې؟ کور کې ټول ویده وو. نن رخصتي ده. د رخصتیو په ورځ ټول تر ناوخته ویده وي. د کلیزو کیک ماتول خاطرې جوړوي، خو خوراک یې وزن زیاتوي. هو، خاطرې منم. د خاطرو یادول بیا زیات شوی وزن اوبه کوي. په هغه ورځ مو کیک وخوړ که نه؟ هیر مې دي. د کافي پیاله راباندې واوښته. جامې مې خیرنې شوې. وروسته باید یوې غونډې ته تللی وای. راباندې ناوخته کېده. دی ویل پلمه وکړه مه ورځه. زه شله وم. کار راته مهم ښکارېده.
دا دی کلونه وروسته پوهېږم چې کارونه پای نه لري. د پارک په څوکۍ کښېناستم، ګاونډۍ مې پښې غوړولې، رهي شوه. ما په موبایل کې عکس ته بیا وکتل. بدل شوی یم. ویښته مې هغه وخت تور و، مخ مې ډنګرکی و، سترګې مې غټې ښکارېدې. 20 کلونو کې ډېر بدل شوی یم. دا کلونه وو که په کلونو کې خبرې او پیښې وې چې داسې یې بدل کړم چې هغه به څرنګه وي. ځواب ورکړم که نه. مړې سکروټې په پوکي نه بلیږي. د څه چې رنګ لمرونه بدل کړي، بیا رنګول یې هغه پخوانی خوند نه لري. چې په کابل کې به اوس څو بجې وي؟ یو زنګ ور ووهم. کومه شمېره چې تاسو ډایله کړې ده په سیستم کې موجوده نه ده. ایمیل مې ډیلیټ کړ. په حافظه کې مې عکس رنګه دی. ولې یې تور سپین کړم؟